السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د HTML یو بل کلاس دی او په دې کلاس کې به موږ او تاسې ډیف ټیګ باندې خبرې کوو. نو راځو ګورو چې موږ سره ډیف ټیګ دی څه او دا موږ څه لپاره استعمالوو. ډیف ټیګ چې دی عموما ډیویژن لپاره استعمالیږي، یعنی کله چې موږ په خپل ویب پاڼه کې HTML نه کار اخلو، تر ټولو چې ډیر زیات استعمالیږي هغه موږ سره ډیف ټیګ دی. ډیف ټیګ لکه څنګه چې ما وویل دا ډیویژن لپاره استعمالیږي، یعنی دا موږ ته زموږ د HTML کوم الیمنټس چې دي یا زموږ د HTML چې کوم ټیګز دي د هغو په سیکشنونو د ویشلو لپاره استعمالیږي. مثال موږ یو غواړو چې یو سیکشن جوړ کړو او هغه کې مینوګانې راولو. مثال موږ غواړو یو سیکشن جوړ کړو چې هغه یو پاراګراف موجود وي، یو لینک موجود وي، یو عکس موجود وي، نو موږ کولی شو د ډیف په واسطه هغه ترسره کړو. مخکې ځو مثال کې ښه پې پوهېدلی شو. ډیف ټیګ لکه څنګه چې تاسې ګورئ دلته ما یو بلاک رسم کړی دی او په دغه بلاک کې موږ یو پی ټیګ اخیستی، هغه کې موږ لیکل کړي. ډیف ټیګ خو د همدغه یو مثال لري. کله چې موږ ډیف ټیګ اخلو مطلب موږ یو کنټینر واخیستو، او یا که تاسو ته یو ریل ورلډ اگزامپل درکوم، مثال درکوم، لکه تاسې چې یو اتاق دی او اتاق کې تاسو سره شیان ایښي وي. کله چې تاسو ډیف ټیګ اخلئ نو مطلب تاسو یو اتاق غوندې چاردیوالي جوړه کړه او اتاق کې چې څه شیان موجود دي هغه موږ سره نور ټیګز وي، لکه پی ټیګ وي، موږ سره اینکر ټیګ وي، موږ سره ایمیج وي، نور د HTML څونه ټیګز دي هغه دي که دننه موږ سره راتللی شي. همدغسې موږ مخکې لاړ شو، دلته وګورو. تاسې ګوره چې دلته موږ سره یو غټ ډیف دی. دغه کوم سور رنګ چې تاسو د بیکګراوند ښکاري دا تاسو از ډیف کنسیډر کړئ، یعنې دا موږ سره یو ډیف دی او دې کې دننه موږ سره یو پاراګراف دی. همدغه پاراګراف سره سره په دغه ډیف کې بل موږ سره یو ډیف دی او بل کنټینر دی او په دې کنټینر کې موږ سره یو هیډ ون دی او په دغه ډیف کې بیا موږ سره یو بل ډیف هم شته بغیر د هیډ ون نه چې هغه موږ سره بل ډیف دی او په دې ډیف کې موږ سره ایمیج دی. یعنی عموما چې کله موږ غواړو یو کنټینر جوړ کړو، یو بلاک جوړ کړو، نو هغه لپاره موږ ډیف اخلو او ډیف کې دننه چې موږ هر څه اچوو لکه موږ چې کنټینر کې اچوو. د دې ډیره ګټه موږ ته هغه وخت کې معلومیږي کله چې موږ CSS ته ورشو، هلته ډیزاینینګ شروع کړو چې موږ بیا کولی شو دغه ډیف په ډیرې اسانۍ سره دې ته ډیزاینونه ورکړو او دغه چې موږ څنګه غواړو هماغسې ترتیب کړو. مثال که زه تاسو ته درکړم که چېرته موږ وغواړو چې دغه پاراګراف ته یو سټایل ورکړو او یا هم د پاراګراف سره څه نور شیان دي هغه غواړو چې منظم کړو، له یوې ځای څخه بل ځای ته انتقال کړو یا هم یو څه تغیرات پکې راولو، نو موږ مجبور یو چې هر یو ته بیل بیل CSS کوډ ولیکو، هغه ترتیب کړو. خو که موږ غواړو چې همدغه دلته موږ سره پاراګراف هم موجود دي، نور ټیګز هم غواړو چې یو ځای نه بل ځای ته یوسو، که چېرته موږ دغه یو ډیف راواخلو چېرته یوسو نو دا ټول ورسره ځي. او راځو مخکې یو بل سلایډ دی، بل سمپل اگزامپل دی موږ سره. دا تاسې ګورئ دلته ما سره 3 پاراګرافز دي، یعنی 3 پاراګرافه دي. یو کې موږ سره لیکلی د سمپل ټیکسټ، دې کې موږ سره لیکل شوی 3 پاراګرافه دي. اوس که زه وغواړم چې دې ته یو بیکګراوند کلر ورکړم چې د دې شاته بیکګراوند کلر وي، که چېرته موږ سره ډیف موجود نه وي نو هغه به یو موږ ته دا رقم ته ښکاري. موږ مجبور یو چې د هر یو پاراګراف ته سټایل ورکړو. دغه کوډ چې تاسو ښکاري دا موږ سره د CSS کوډ دی. په دې باندې تاسو سره مه خوږوئ. را روان کلاسونو کې چې کله موږ CSS ووایو بیا تاسو په دې باندې پوهېږئ. یعنې د دغه په واسطه ما غوښتلی دی چې د دغه پاراګراف لومړنی چې کوم پاراګراف دی د دې د شاته بیکګراوند سور وي، لکه څنګه چې تاسو ګورئ دا موږ سره سور راغلی. همدغسې دا بل هم موږ سره سور شوی، دا بل هم سور شوی. خو زه غواړم چې د دې ټولو د دغه بیکګراوند سور شي، خو په دا رقم نه لکه دا چې دلته راغلی. ګورئ دلته موږ سره پټه ښکاري، سپینه پټه ده، دلته موږ سره سپینه. زه وایم چې دا ټول باید داسې راشي چې ټول یو رقم ته سور رنګ کې راشي. د دې یوه لاره خو دا ده چې موږ کولی شو د دې ټولو پاراګرافونو مرجنس او پیډنګ 0 کړو، دا کې خو دا اصل طریقه نه ده. که چېرته همدغه پاراګراف زه راواخلم ډیف کې واچوم، لکه څنګه چې دلته موږ سره اګزامپل کې دی، نو تاسې ګورئ هماغه 3 پاراګراف ما راواخیستو، دلته ولیکلو او دا ما یو ډیف کې لیکلی او دغه ډیف ته ما بیکګراوند ورکړی دی ریډ، یعنې کلر مې وله سور ورکړی. اوس چې کله موږ وګورو نو دا به موږ سره آوټپوټ کې څه دا رنګ ښکاري. نو تاسې ګورئ ما صرف هغه ډیف ته ورکړو چې د دې بیکګراوند د ما سره سور وي، نو دننه چې ډیف کې هر څونه ایلیمنټس موجود دي، که هغه پاراګراف وي، که هغه ایمیج وي، که هغه لینک وي، که هغه هر څه وي، نو د هغه شاته بیکګراوند به موږ سره ریډ وي یا هغه کلر چې تاسو ورکړی. همدا ډول چې تاسو ډیف ته هر ډول CSS سټایل ورکړئ، که یو جاوا سکرپټ باندې کوم کوډ ور باندې پلی کوئ یا PHP باندې کوم کوډ ور باندې پلی کوئ یا jQuery یا نور، نو تاسو سره به چې کوم ډیف کې کوم ایلیمنټس دي یا کوم ټیګز هغه ټول به پر هغه باندې
کار کوي هماغسې به هغه فالو کوي. نو دې بخش کې خو تاسې لپاره همدومره کافي ده چې تاسو داسې فکر وکړئ ډېر کنفیوز کېږئ مه ډېر ورله سوچ مه کوئ بس صرف دونه فکر وکړئ چې دغه دف ټیګ تاسو سره یو کانتینر دی یو اتاق غوندې دی چې کله موږ نور شیان پکې وراچو غواړو چې دې ټولو شیانو ته یو سټایل ورکړو او دوی ته منظم کړو یو ځای نه بل ځای ته یا نور تغییرات نو موږ دف ټیګ څخه استفاده کوو دا ډېر زیات موږ سره په HTML کې استعمالیږي هم کله چې بیا موږ CSS کلاسونه شروع کړو نو هلته بیا تاسو ډېر ښه پرې پوهېږئ چې موږ دف ټیګ څه لپاره استعمالوو. زه دغه کوم مثالونه چې ما تاسو ته درکړ دا زه تاسو ته عملاً ښیم او د دې ترڅنګ تاسو ته په دې پوهوم چې مطلب موږ دف ټیګ ولې باید استعمال کړو. نو زه راغلم خپل اټوم ایډیټر ته د تیر په څیر بیا هم مالته یو HTML فایل اخیستی د div.html په نوم باندې او د هغه ترڅنګ دلته ما HTML کوډ کوم بیسیک کوډ دی هغه لیکلی دی ډاک ټایپ دی موږ سره چې موږ براوزر ته وایي چې دا موږ سره کوم قسم ډاکومنټ دی HTML ما خلاص کړی دی دلته مې هیډ لیکلی هیډ کې دننه ما ټایټل ټیګ لیکلی بیا مې هیډ بیرته کلوز کړی دی او باډي مې سټارټ کړی باډي مې دلته کلوز کړی او اخر کې ما HTML هم کلوز کړی دی. اوس راځو که چېرته دلته راشم هماغه مثالونه چې ما تاسو ته په سلایډونو کې وښودل دلته راشم او پی ټیګ واخلم او پی ټیګ کې ولیکم چې this is پی ټیګ او دا راشم بیرته کلوز کړم نو دا به ما سره یو پاراګراف راکړي همدا ډول که دلته راشم د دې بره زه یو H1 واخلم H1 او دلته ورته لیکم div class او دلته دا H1 کلوز کړم او آخره کې راشم یو span ټیګ هم واخلم نو span ټیګ به واخلم دلته به ولیکم this is span ټیګ او دا زه بیرته کلوز کړم نو زه براوزر ته او ګورو چې دا موږ سره څنګه شو کېږي راځم دلته چې کله ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ دلته موږ سره یو div class راغی چې موږ H1 کې اخیستی دا موږ سره یو پاراګراف دی او دا موږ سره span ټیګ دی. اوس غواړم چې د دې ټولو دا شاته چې کوم بیکګراوند دی دا باید ما سره یا تور کلر رنګ کې وي او یا هم سور رنګ کې وي چې هر یو موږ غواړو خو زه غواړم چې دا دی سور رنګ کې وي نو زه اوس ما سره حل لاره دا چې زه باید د هر یو ته CSS کوډ وکړم یعنې د H1 ته جدا CSS کوډ وکړم د P ته جدا CSS کوډ وکړم او span ته جدا کوو او ګورو چې د دې موږ سره څه آوټپوټ راوځي نو د هغه لپاره موږ فاصله ورکړو دغه کوډ چې زه لیکم دا د CSS کوډ دی که چېرته ستاسو سر پرې نه خلاصېږي ضروري نه ده صرف د دې خاطر زه تاسو ته وایم تر څو تاسو په div ټیګ باندې پوه شئ چې کله CSS شروع کړو نو بیا تاسو پر دې باندې ښه صحیح پوهېدلی شئ نو سټایل لیکم چې د دې کوم سټایل دی هغه کې موږ ورته لیکو چې بیکګراوند کلر ورکړ شي او بیکګراوند کلر د کوم کلر ورکړ شي زه ورته ورکړم چې رډ دې ورکړ شي نو زه چې اوس راشم خپله پاڼه ریفرش کړم تاسو ګورئ چې موږ سره دا کوم د div کلاس چې ما لیکلی یعنې H1 کې د دې چې کوم بیکګراوند دی هغه موږ سره سور شو همدا ډول دا کوم کوډ چې ما دلته لیکلی زه دا دې ځای نه کاپي کوم او راځم دلته پی ټیګ کې هم دننه پیسټ کوم چې کله پیسټ کړو راځو دلته span ټیګ ته او دلته هم دا پیسټ کوم دا سیف کوم راځم په صفحه ریلوډ کوم نو تاسو ګورئ چې موږ سره د دې چې کوم شاته بیکګراوند دی هغه سور شو خو د دې هر یو ټیګ ځان ته سور شوی دی مطلب زما داسې نه و په کار زما په کار داسې و چې دلته پوره باید ما سره یو باکس موجود وي د هغه باکس ټول کلر ریډ وي بیکګراوند یې سور وي او دننه دا لیکل شوی وي خو هغه موږ داسې نشو کولی چې هر یو ته جدا جدا ولیکو نو چې ولیکو موږ سره بیا په دې رقم ته راځي نو د هغه لپاره که چېرته زه همدغه مثال راواخلم او div ټیګ کې ولیکم نو تاسو به پر اوس پوه شئ چې موږ سره د div ټیګ کوم خصوصیات دی او د دې څه پاور دی موږ سره نو زه اوس ګوره دا بیرته کنټرول زیډ کوم ځکه اوس راځو همدغه چې کوم لیکل موږ دلته کړي دي کوم ټیګز اخیستي H1 دی P دی span دا زه div ټیګ کې لیکم نو د دې نه مخکې دلته لیکم شروع کوم div لیکم او د اخره کې راځم دا div ټیګ بیرته کلوز کوم سمپل لیکل کېږي لکه څنګه چې موږ نور ټیګز لیکو هماغسې لیکل کېږي هېڅ فرق پکې نشته بس div ټیګ به شروع کوئ او div ټیګ به بیرته دلته کلوز کوئ او منځ کې چې څه لیکل کوي هغه به د دې div ټیګ دننه راځي اوس زه راځم کله چې پاڼه ریلوډ کړم تاسو ته به فلحال هېڅ فرق نه ښکاري ځکه دا موږ تاسو ته وایي چې موږ سره په CSS کې چې پرې کار کوو بیا ښه پوهېږو اوس ګوره زه راځم همدغه یو div ټیګ ته چې کوم سټایل موږ هر یو ته بیل بیل لیکلو هماغه سټایل د یو div ته ورکوم چې کله بیا سیف کړم او راشم پاڼه ریلوډ کړم تاسو ګوره چې اوس موږ سره په صحیح طریقې سره دی هغه بیکګراوند کلر اخیستی دی او څه ډول چې موږ غوښتو هماغه ډول سره دی اخیستی دی نو دا یو ساده اګزامپل دی د div ټیګ د div ټیګ ډېر زیات استعمال دی موږ سره د دې نه موږ کولی شو په مختلفو برخو کې کار واخلو چې دا به موږ را روان CSS کلاسونو کې پر دې باندې ښه پوهېدلی شو دې ځای پورې به تاسو لپاره دا کفایت کوي تاسو په دې پوه شوي اوسئ چې موږ div ټیګ څه لپاره استعمالوو همدا ډول که تاسې بل بخش جوړول غواړئ نو دا خو موږ سره یو شو زه راځم دلته یو بل div اخلم
او دلته راځم لاندې د بیرته کلوز کوم. نو دلته راځم زه نور څه لیکل کوم. مثال ته راځم H4 اخلم، دلته لیکم چې this is heading 4 او راځم دا بیرته H4 کلوز کوم. راځم دلته یو پاراګراف اخلم نو پی لیکم او بیا راځم دا پی دلته بیرته کلوز کوم او د دې منځ کې اصلي لیکل کوم لکه ما تاسو ته وی چې د اټوم یو خواله ده چې موږ سره کله LOREM ولیکي او انټر پرس کړم تاسو سره تیار لیکل درکوي چې تاسو کولای شئ تر استفاده وکړئ. کله چې دا سیف کړم او راشم خپل پاڼه ریلوډ کړم تاسو ګورئ چې دا هم موږ سره بیل سیکشن شو. هغه موږ سره بیل سیکشن دی، دا موږ سره بیل سیکشن دی. اوس غواړم چې دې سیکشن ته زه کلر ورکړم خو د دې کلر گرین ورکول غواړم. نو زه راځم او هماغه کوم کوډ چې هلته ما لیکلی هماغه ورته لیکم چې سټایل او ایکوال او ډبل کوټس کې ورته لیکم چې بیک ګراوند کلر او گرین ورته لیکم. سیف کوم راځم کله پاڼه ریفرش کړم تاسو ګورئ چې موږ سره د دې کوم بیک ګراوند کلر دی هغه موږ سره گرین راغی او د هغه موږ سره ریډ یا هم سور راغی. نو ډیف ټیګ د ډیویژن لپاره استعمالیږي. موږ کولای شو د خپل HTML کوډ په برخو په سیکشنونو او په مختلفو ډیزاینونو وویشو ترڅو موږ کولای شو له هغه څخه کار واخلو. په دې هیله چې موضوع مو اخیستې وي په دغه درس پوه شوي اوسئ. که بیا هم څه پوښتنه وي څه ستونزه وي کولای شئ ماته کمنټ پرېږدئ. تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.